چارباغ ته مشهور ټوپۍ چې ده دا له نه چیني ایجاد کړه او نه بنګلادیش ایجاد کړه او نه ایجاد کړي. پلار دې دا کار کړی دی، ته یې اوس دا کاروبار دی تا روان کړی دی، سر ته یې رسوې، نو آیا دا به ستا بچو ته منتقل شي؟ نه ستا بچي به بل څه روزګار کوي؟ نه زما په خپله ځایم چې بس په دې کشمکش کې وم چې لکه کله به زه تښتم. جی ګرانو کتونکو او اوریدونکو، چارباغ ته راغلي یو. چارباغ خو نن سبا تحصیل دی، خو چارباغ پخوا د ټوپو په وجه باندې ډېر یاد و. موږ چې ماشومان وو نو مشرانو به د تیلې ټوپۍ په سر ولې او په هغې باندې به ډېر ویاړ کوو چې دا په چارباغ کې جوړې دي. نو هغې چارباغ ته راغلي یو. د هغې چارباغ هغه پخوانۍ کومې ټوپۍ چې دي د هغې په حواله باندې معلومات یې وکړل چې دلته کې هغه پخواني کاریګر شته او که نه. خو یو کس دو راته میلاو شو او ښکاري داسې چې هغه پخواني کاریګر چې دي هغه ختم شوي دي. یو ملګري په دکان کې و، د سره به خبرې اترې کوو د ټوپو په حواله باندې. السلام علیکم ملګري. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ جوړ یې ښه یې خوشحاله یې؟ خیر دی. تاسو خیر؟ دا راته ووایه چې نوم یې څه دی او د څونه وخت نه د ټوپو دا کسب کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د بانو کریم الله دی او زه د چارباغ اوسېدونکی یم او بس چې په خبرو پوه شوی یم چې په دې هنر کې داسې وي. ستاسو مشرانو هم دا کسب کوو؟ زموږ والد صاحب چې و الله دې وبخښي هغه به دا کسب کوو. دا موږ ته هغې زده کړی هغه زموږ استاد. چارباغ ډېر مشهور و په ټوپو باندې. بیا تیلېدارې ټوپۍ چې دي نو دا به په ټول سوات څخه په ټوله پښتونخوا سیمه باندې به دا دې تیلېداره ټوپۍ چې ده هغه زیاته مشهوره وه. خلکو به ډېر شوق اخیستله او بیا داسې خاص موقع دلې به خلکو زیات دغه ټوپۍ اخیستلې. هغه ولې صنعت دونه بېکاره شو یا هغه خلک چې دي هغه شوق پرېښودو او ټوپۍ په سرول یې پرېښودل او که نه تاسو ورته هغه روغول پرېښودل؟ نه موږ روغول خو نه پرېښودو، موږ خو اوس هم روغول کوو. خو هغه تیلې ټوپۍ چې دي نو لکه موږ والد صاحب هم جوړولې خو اوس هغه نسل تپوس کوي. اوس اکثر یو نیم کس اکثر تپوس کوي یا وایي انګلینډ ته وړم یا وایي سعودي عرب ته وړم. هغه چا ټوپۍ یا دغه دپاره وړي او په سرولو هغه شی نور هم د ټوپو هغه خوند نشته که تاسو نورې کوم د چارباغ چې خپلې مشهورې ټوپۍ وي یوازې خو د تیلې نه بلا نورې ټوپۍ هم وي څوک اوس نوم نه اخلي، خلک داسې نه راځي چې هغه ټوپۍ واخلي. وجه څه ده؟ نو وجه دغه ده چې لکه یو خو په دې پسې مشیني ټوپۍ راووتې چې نه په هغې یو قسم مشینان راووتو نو هغه په یو ګران هم دي چې په کروړو روپۍ باندې مشین دی که نه په 15 لکه 4 لکه 4 کروړه که نه نو هغه زموږ اوس هم نه کېږي او لکه هغه نه موږ اخیستی شو. موږ خپل کار چې کوم کوو زموږ کوم خپل کار چې دی نو هغه تر اوسه پورې برقرار دی خو هغه لکه هغه هغې دومره نشته که نه خوند یې نشته. خوند یې دومره نشته. خوند ولې ورک شو؟ دا خو ګڼ خلک وو. نو دلته د حکومت هم زموږ سره څه ملګرتیا ونه کړه که نه چې زموږ سره لږ ملګرتیا کړې چې لکه دا ونرې لکه پخواني ونرې دا ختمېږي موږ لږ سپورټ راکړی. یو خو دغه سپورټ یې راکړی چې موږ لکه د شیشو بجلي سیسټم کړی نو موږ باندې به یو دغه سرکار د بل بوج ختم شوی نو دا موږ به ورسته ورځه لکه مخ په وړاندې بولی وو خو د داسې موږ سره یو سپورټ کړی که نه دا به تللی خو اوس په هغه توجه اوس ځکه نه کېږي چې اوس یو طرف ته خپل کور خرچه چلی او یا به کاروبار چلی نو دواړه ځکه نه کېږي چې هلته به ژوندونه راشي نو شی به دلته مشکل تا سره کوم کاریګر شته دی؟ کاریګر نو تا سره کار سرته رسوي نو کاریګر مارکېټ ته یې رسوئ او که نه کاریګر به ته اوس دغه ووایم چې لکه اوس دا زموږ سره یو کاریګر دغه دی د ملګري ته په دې کیمره په دغه ښکاري دغه شکل ښکاري دی هغه شکل ښکاري دی دا څلور دا ولې چې اوس نن سبا د چارباغ خو لکه ډېره ښکلې ځمکه ده زمینداره ځمکه نو نن سبا موټر رسېدلي دي نو هغو کم سے کم لکه دیاړي چې ده نو ما په خیال ما 1200 روپۍ ده خو لکه ضرب حساب دی که نه نو هغه دیاړي د هغو خوشحالي زموږ سره چې ثابت اوس کار وکړي نو یا 1500 یا 600 او غریبانو د کړي داسې نو په دې د هغو ګزاره نه کېږي. بل دا راته ووایه زما په خیال سره چینام ټوپۍ جوړوي او په قسم قسم ټوپۍ جوړوي نو ستاسو دا کاروبار خرابېدل د هغې ټوپو وجه خو نه ده چې د هغه ځګي نه په غټه سطح باندې ټوپۍ راځي یا دلته کې مشینان لګېدلي دي په هغې باندې خلک جوړوي او د ګوتو جوړولو هغه ټوپۍ چې دي هغه خلک نه اخلي. نو دغه مین وجه خو دغه هم ده خو لکه تر اوسه پورې الحمدلله زموږ دا ټوپۍ چې چارباغ ته مشهور ټوپۍ چې ده دا له نه چیني ایجاد کړه او نه بنګلادیش ایجاد کړه او نه ایجاد کړي انشاءالله نو دغه شی دی چې لکه په دې مناسب باندې د هغه ټوپۍ ښکلې راوتې صفایي پکې هم ډېره ده
او لکه مضبوط دومنې دي او پیرود دوی ویل لري را بیا بس یې ثار دې خطلې نو سره سره پوره شي کنه نو زمونږ خو چې دا انجن موږ اکثر موږ وایو یاره دا یو نیم کال کې ترې شي خرابولی 2 کال کې شي خرابولی خو دا ګارانټي مو ورکوي دا ته خرابه کړه نو واپس د پلار نیکه کسب یو دی پلار دې دا کار کړی دی ته یې وس دا کاروبار دی تا روان کړی دی سر ته یې رسې نو آیا دا به ستا بچو ته منتقل شي نه ستا بچي به بل څه روزګار نه نه زما په خپله ځایم چې بس په دې کشمکش کې چې لکه کله به ځم تخته ولې چې هلته زما نه پوره کېږي زما وسایل په دې کې نه پوره کېږي زما د بچو ما لږ خپل بچي په پرایویټ سکول کې داخل کړي دا قسم خورم چې ما د هغې نه راویست ولې ما نه شو ما کور خرچه چلوله او که ما ورونه پیس ورکړه هغه د دغه په وجې ما راویستو چې ما لکه خرچه د هغې دغه چې ما نه شو پوره کولی ما هغه د پرایویټ سکول نه راویست د ګاډي ډېره مننه خوشحاله اوسئ جی قدرمندو کتونکو اورېدونکو زموږ د خپل ځایي هنرمند دا حال دی چې هغوی وایي چې یاره د نیکه نه راته کم کسب پاتې دی نو زما خیال نشي چې د خپلو بچو ته منتقل کړم ځکه زه غواړم چې زه د دې نه چېرته وځم بل څه روزګار شروع کړم بل څه کسب شروع کړم چې د خپل بچو ته د هغوی روزي او په هغوی باندې تعلیم وکړم نو حال دغه دی پکار دا ده چې موږ خپل هنرمندان او خپل کسبګر کم پخواني چې دي هغه وقدرو او هغوی له ورشو دغونه سوداګانې وکړو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د خدای په امان